14 جنازې ما د خپل کور نه دفن کړې، 9 جنازې ما د اشفاق د کور نه دفن کړې، د نواز صاحب د کور نه 9 جنازې موږ دفن کړې، مړي راوباسو هغه دفنو. موږ خپل حال څنګه بیان کو؟ د الله تعالی د طرف نه په 9:30 بجې داسې یو قیامت په موږ باندې راغی چې په سکندونو کې چې دومره کلی دی زمونږ هغه د صفاهستۍ نه میټاو شو، او په دې کلي کې داسې یو چغه شوه، یو غوغا شوه د ماشومانو چغې او کرکې، او دغه شانتې د ماشومان سیډونو ته په لایه کې پراتو. موږ ماشومان راوښکل او زموږ په غېږونو کې د هغو نه ساه وځي، او داسې هستۍ چې هغه د بیانولو نه دي د هغو نه ساونه وختل، او موږ راوستو خپل مخې ته موږ کېښودل. او ځکه نور ټول مړي ډېر زیات په موږ باندې ګران دي، خو ګران دا زموږ د دې اشفاق رور دی، او هغه چې موږ راوچت کړو نو د هغه درد موږ نشو بیانولی، او د هغه په دې نوجوانانو کې یو خپل تعلق او داسې زنانه ماشومان دا چې موږ دا ټوله ډېټه راغونډه کړو د بېشونۍ کلي، نو دلته زموږ سره څه خو داسې کورونه دي چې د هغو نام و نشان نشته دی. چې دا ملګری وایي چې خپله لور مې بچ کوله نو زوی مې پاتې کېده، خپله ښځه چې د هغې د بچ کولو کوشش مې کوه نو نور واړه مې پاتې کېده. نو دی بیا دا وایي چې یاره څه مې لاس ته راغلي هغه مې کړي، او صورتحال هم دغسې دي. دغه خبره موږ سر لږ د شهر په کومه طریقه دې خپل ماشومان بچ کړه او ښځه یې نه اوبه ویوړه. دا که ستاسو د کیمرامین صاحب دا سیډ راواخلي دا ماشومان زموږ په دغه ځای باندې ما بره خېجولي دي، بیا موږ ته توپان را رسېدلی دی. زما پلار او دا زما کور والا روندار مې دا په دغه ځای و، که دا کیمرامین صاحب پکې راغستی چې دا ځای هوا داسې نه و دا چې ښکاري، د دغه ځای نه دا زما د سترګو د وړاندې اوچت کړي دي چې ما لیده چپې ووهل او اوچت یې کړه لا ویې کړه رانه. زما هېڅ وس نه رسېده، نه ما تر دې کلیغۍ د خلکو څه دغه را رسېده. ټول غریب خلک دی، ټولو چغې وهلې، خو هغه ټیم داسې و چې لکه یو الله پوهېده او یو دا خلک دلته دا اوازونه دوه اورېده، خپل اواز موږ په خپله نه اورېده. تاسو دا وایي چې یاره کوشش مې کوو چې خپله ښځه مې هم بچ کړی او پلار مې هم بچ کړی، خو بهرحال بچي دې بچ کړه او هغوی د لاهو کړه د سیلاب، نو دغه څنګه وشوه؟ نو بچیان مې خپل بچ کړه او د هغو پسې زما څه وس نه رسېده، د هغو کوشش مې کوو نه کېده. یو توپان را رسېدلی او بیا په خپله ځانه سیټه شوی یم، خپله راته هم توپان را رسېدلی او د خپې را له ګټو مټو هم وهلې وي، اوبه راته را رسېدلې وي، پیزارونه دایره نه وړي دي، دغه رغاړو په کپړو کې پاتې شوي کوم دي چې بچ کړي دي، کورونه هر څه زموږ تباه شوي دي. زما یو ورور په دې ځای ګیر شوی، زما یو ورور مشر ورور چې زما کوم هغه دا خوړ په دې سیډ روانو په دې سیډ روانو، زما مشر ورور چې په دې ځای دا ونې دا دغه پرې راوخته هغه په دې ځای بچ. دا خلک سیلاب خو ویوړه، اوس د لوږې نه خرابېږي، د تندې نه خرابېږي، راشي دوی سره تعاون وکړي. د چا د یو ډوډۍ وس کېږي، د چا د یو تروړۍ وس کېږي، چې دوی د لارو د مسلې حل کول غواړي، چې فرض کړه ریسکیو والا راځي یا نور داسې څوک راځي دلته وزټ کوي. دوی د پرون نه پولیس د رزق نوړی نه دا کړي، دوی دغلته څه وږي مږي دغه څه مات کړي را مات کړي هغه دغه څه وړل دي. جی تاسو د پاک نیوز انتهایی مشکور یو چې تاسو د خطرناک حالات کې تاسو خوړ باندې تراغلی زمونږ تسلی لوکټیو شوه. په دې ګمبد کې بره 50 کورونه داسې دي چې خلک بار ناست دی، یو جومات روغ دی، نور کورونه کې د اوسېدو څه دغه نشته. خو موږ صرف د خپل قوم ته دا اپیل کوو چې لارو ته بنده خرچ د خلکو خرچ وړه چینی هغه په اوبو کې لاوشي دي، کورونه ته خټې راغلي. اوس د رزق دومره تنګي شروع شوې ده چې دا جوار چې کوم ولاړ دي دا پوره وږي هم نه دي، خو دا خلک ماته یا بدي ګزاره کوي. نو موږ دې ټول قوم ته اپیل کوو چې لاول د روډ بحالي وکړي او د دې خلکو سره د وړو د چینۍ کومک وکړي. دا به زموږ دپاره د ډېره دغه خبره چې دا خلک د لوږې نه خراب نشي. خپل لوکل چې زمان کوم پورن خلک دی نو زه خلکو ته دا درخواست کوم چې دلته د رزق کمی دی، که چې د چا د یو ډوډۍ وس کېږي، د چا د یو تروړۍ وس کېږي، د چا د ټیم د غوړو وس کېږي، نو زر تر زره د دې خوړ باندې د خلکو سره دا تعاون وکړي چې دې ټایم کې ماشومان وږي دي، زموږ خویندې زنانه وږي دي. انشاءالله حالت به ښه شي، دا مې خلکو ته درخواست دی او امید مې هم دی چې انشاءالله روز دوو کې به دا ماحول الله پاک سازګار کړي. د دوی دا مړي دي الله تعالی خپل حبیب په خاطر باندې دوی له پلاس ورکړي چې د دوی تکلیف ختم شي. زما په خیال د ټولو ناول خو دې ټایم کې زمونږ حکومت له پکار دی چې دلته کوم دا لارې دي لکه اوس چې تاسو هم راغلئ موږ په یو ځای رالو، په لاره زمونږ سفر یو ځای نو په هر ځای کې یا موږ د ونې په څانګه باندې خپه ایښې ده یا په خوړ کې یو ګټې نه بلې ته ټوپ وهلی او راغلي ډېر په مشکله سره. نو حکومت له پکار په دې وخت کې فورا کې دوله د لارې بحال کړي، داسې په لارو باندې داسې انفراسټرکچر نظام دوله دغه کړي یا داسې سلیفر کېري په دې روډ نه پور راپورې
فلحال دغه کېدی شي کنه چې د خلک په ځان دوته د خوراکه سیستم یا نور د ریسک او ټیم زی راځي د تګ را تګ د سیستم دوته لګ په تیز شي لګه د ډېر سپیډ لګ دغه شي ځکه د ډېر سپیډ سیوا شي ځکه موږ چې رالو 2.5 غنټې تقریبا موږ په خپل واغه موږ ډېر آزاد عمرالو کوشش وکړو چې زر لاړ شو به هم 2.5 غنټې موږ واغه سره ترالو نو زما په خیال دې ټایم کې د ټول نه زیات فوکس په دې بکار دی چې دوله د لارو د مسلې حل کول غواړي چې فرض کو ریسک ولا راځي یا نور داسې څوک راځي دلته وزټ کوي چې هغه په اسانه منو شي خپل باندې کې چې زمونږ کوم خويندې زمونږ ماشومان زمونږ مشران شهیدان شوي دي دا ډیر زیات د جړه مقام دی او موږ له دې خبره باندې صرف د الله تعالی نه دوا وختې شو نور هیڅ هم نشو کولای خو صرف د خپل پورن عوام ته خاص کر د چاګم عوام ډیر زیات منډه تړلې والي ډیر ستړي وکړي ا دې مندرې دې خپل باندې ټول خلکو خو اوس بیا خپل د پورن عوام ته صرف دا یو درخواست کوم اپیل کوم چې دلته پیاده لار تقریبا ته چاګم نه بدري 3 غنټې پیاده راځي خلک په دې مونږ منتش نشي راتلی خو زه دوی ته دا چې کم ځای کې که په سوندي کې که په چاګم کې که کم ځای کې د خرو بندوبسي چې د خدای لپاره موږ دوی له چاندو کو کته که چا 10,000 وس کېږي چا 20,000 وس کېږي چې دوی له صرف داسې نغدو ته یې ضرورت نشتی خو دلته د پرون نه پرسته ما دې ماشومان تپوس وکړو چې دوی د پرون نه پرسته د رزق نوړی نه ده کړې دوی دغلته څه وږي مږي دغه څه مات کړي را مات کړي هغې دغه څه خوړل دي خو ما ښه مشرانو هم تپوس کړو ماشومانو مې مو کړو عادي خپل همزولو مې مو کړو نو د رزق درک نه لګي نو زما خپل د پرون عوام ته بیا درخواست دی چې د خدای لپاره که کته د خرو بندوبست کېږي په کسوندي کې که په چاګم کې که په کولالۍ کې که په څه ځای کې خدای لپاره راشي دې خلکو ته راشن ورسو دوی ته وړه راورسو دوی ته غوړي راورسو دوی ته چینی راورسو چې صرف د دوی دا لینډین او دوی دا خېټه په لګون چې دوی په هغه حرکت کوي دوی غریبان دلته خپل لاشونه وګوري او کزان خپل د رزق بندوبست کوي نو زه خدای لپاره دې خلکو سره هیلپ وکړي نو نن ګورې تاسو ته د دې خلکو ضرورت دی تاسو حاضر شئ دې خلکو سره تعاون وکړئ تاسو په تمه دا خلک په اوږو مې راشن راوړی دلته کې د ګاډي څه قسمه درک دلته کې نه لګي د 2.5 غنټو پیدل سفر نه وروسته موږ دې ځای ته راورسېدو ریسکیو ټیم اوس هم مصروفه دی د علاقې خلک هم مصروفه دی خو د حکومت نه دا ګیله ده چې هغه شنته کې امدادي سرګرمیانې ونه شوې بحالي کارونه ونه شو کوم چې نن په کار و چې یاره دا خلک بحالۍ طرف ته واپس